السلام علیکم ګرانو مینوالو هیوادوالو ټول ته سلامونه احترامات دي. ما ویل راځي نن لایو لږ بنډار وکړو. دا ډېر وخت کېږي بیخي له سوشل میډیا نه لرې پاتې سوی یم او موږ هم دلته په دوبۍ کې تمریناتو کې مصروف یو او ګرمي خو سمه ګرمي ده. ځان ته څه وایي اوس هم دا د والا په سر داسې درد ده. 10 بجې تمرین ته تللي تقریبا 2 بجې بیرته راغلو نو تقریبا 43 سانتیګریډ ګرمي ده. نو الله دې خیر کړي او دعاګانو کې مې یاد ساتئ. څه حالات دي تاسو؟ ډېرې میسیج هم را روان دي. سلامونه نبی جان، وعلیکم سلامونه. څه حالات دي نور؟ خیرت ده؟ کراري ده؟ کال بدل ته کار هم نه کوي ځکه چې دوبۍ کې لایف کال کار نه کوي معصومه خیال ده. نو لایف هم نه راتلی شو. ډېر 2 هفتې مخکې هم ډېر ښه سیریز وګټه اګینسټ آیرلینډ. واقعا چې یو په اول ځل باندې موږ په یورپ کې یعنې آیرلینډ نه سیریز وګټه. ټولو ته دې مبارک وي. د خوشحالۍ ځای ده ځکه چې د هغوی کنډیشن کې د هغوی په وطن کې هغوی نه میچ ګټل لږ سخت ده خو بیا هم ماشاءالله لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ښه بالینګ یې وکړه، ښه فیلډینګ یې وکړه، ښه بیټینګ یې وکړه. نو هغه سیریز موږ وګټه. تاسې T20 وګټه. یو نوی ځوان حضرت زازی واقعا چې ډېرې ښې لوبې وکړې، یعنې په افغانستان کې ورته افغان کریس ګیل هم وایي. واقعا چې په نوي ځوانان راځي خوشحاله کېږو. دغه د موږ هم سپین ګیري شونه دي بګي موږ به هم ځو دشکه یو څو کاله به درسره یو. نوي ځوانان به راخلو، تشویق کوو به یې. واقعا چې په خوشحاله شوم ځکه چې یو لوبغاړي ته چې چانس ورکړو هغه پرفارمنس وکړي، هغه په ټیم کې ځای ته جوړول دا دي چې ته راتګ اسانه وي خو بیا په ټیم کې ځای جوړول یو سخت دي ځکه چې ډېر نور شاته لوبغاړي پسې یي. هغه زاړه لوبغاړي بیرته غواړي چې بیرته ملي ټیم ته راسي. هغه نوی لوبغاړي هم غواړي چې پرفارمنس پکې وکړو. ډېر سخت دی خو بیا هم خوشحاله سوم په دواړو لوبو کې. ډېرې ښې لوبې وکړې. هغسې تاسې وکتل دواړه T20 لوبې مو وګټې خو بیا موږ چانس ورکړه په ون ډے کې. کېدای شي ون ډے کې هم ښه لوبې خو بدبختانه هغه کنډیشن داسې چې هغه بالران هم بیا لږ سوینګ زیات کېده په هغه ورځو باندې نو دومره ښه پرفارمنس ونه کېد خو بیا هم T20 کې ښه پرفارمنس وکړو. بالرانو ښه بالینګ په هغه کنډیشن کې. افتاب عالم وګوره ډېر وخت پس ښه بالینګ وکړه، هغه هم خوشحاله وکړو. دا ځوان خو پېژنې که نه دا چې ناست دا خو دته سیار یو کنډیشني پروا نه وي پرې یو بیټسمین. څنګه هغه راشه ډېر میسیجونه را روان دا به اوس وایي څوک پلاسي خلک څه وایي. خانزاده وایي نبي جانه د فاست بالرانو په باره کې رانه ویل چې موږ ولې فاست بالران نه لرو. واقعا چې سپینران بس ده که نه درې سپینران یو مجیب زدران وګورې، راشد وګورې، راشد خان. موږ هم کله کله ورسره یو وکټ ورسره واخلو. ځان هم سره نښلولی د دوی دواړه سره خو دوی دواړه خو بیا آوټ کلاس دي که نه. فاست بالران واقعا چې لږ دا نوی ټیلنټ چې وګورو موږ لږ فاست بالرانو لږ کمزوري را روان یو خو بیا هم شته. دولت زدران وګورئ، وفادار وګورئ. وفادار نوی ځوان ده، ښه بولر ده خو بدبختانه هغه لږ څو وخت راسي په ملا کې لږ تکلیف و، هغه هم فټه شوې ده. نو د ډاکټرانو ریپورټ په مطابق باندې هغه ته لږ څه وخت پرې دمه ورکړې. دولت زدران هم هغسې
کوالیفاینګ راوند کې موږ سره زخمی شوی دا ډېر وخت نه هغه هم په تداوي روانه ده په هندوستان ته مخکې بل ورځ لاړ بیا موږ سره دا یو نیمه میاشت په انګلینډ کې وو موږ سره ټرینینګ هر څه کوو خو بیا هغسې ریکور نه سو نو اوس روان ده هغه هم انشاءالله را روان ورلډ کپ او دې موږ پلانینګ لرو چې دا فاست بالران بیرته را فټ کو نو هغه پرې لا وخت څه ډېر څه بس د ای پی ایل مبارکي به درته ووایو هغه ډېر د کرکټ بورډ نه ډېر زیاته مننه کوو چې هغه دوی لانچ که ډېر زیات پرې خوشحاله سوم د دنیا هر یو لیګ موږ وکړه ما او راشد دا د راشد هم ناست ده واقعا چې یو خوند کوي لیګ خوند کوي او بیا چې خپل لیګ وي هغه بیا ډېر خوند کوي کرکټ بورډ نه خاص په خاص توګه ډېره زیاته مننه کوم په داسې حالاتو کې چې وطن کې هغسې حالات دي تاسو خپله پوهېږئ چې مرګ نه بله خبره نشته په سوشل میډیا کې نو الله دې شهیدانو ته جنت الفردوس په نصیب کې زخمیانو ته دې الله اجل شفا ورکړي کورونا ته په دعاګانو کې هر وخت موږ هر یو پېښې نه خبرېږو واقعا چې زړونه په درد کوي په دې وطن باندې چې په وطن کې موږ سره څه روان دي که نه زموږ خلکو سره وړو سپین ږیرو سره ځوانانو سره څه حالات روان ده په خاصه توګه که پر هغه مکتبونه چې سوځي په هغه باندې ما بیا ډېر زیات زړه سوځي چې یاره زموږ دا نوی نسل چې را روان ده هغه بې تعلیمه بیا را روان ده او ډېر زیات په خفه کېږم په هغه باندې بس الله دې په موږ وطن کې په امن او خوشحالي راولې دا یو کرکټ ده ته بس کله کله موږ هم احساس په خولو باندې کله کله مسکا راولو نو الله دې وکړي چې همدغه مسکا هر وخت ستاسو په خولو باندې موږ راولو دا دی شهزاده هم راغی چېرته وې والله وګي زو ډوډۍ ته چې ډوډۍ وخورم یاره شهزاده ټوله ورځ ډوډۍ خوري بل کار دی نشته دلته کښېنه راځه دلته موږ هم ډېر وخت بس لایف سوي ته راځه څه شي کې لایف سوي بیا والله منیجر نه پټ لی به چې جرمانه یو 500 خو جرمانه کوي به مې افریدي اولا کوي تاسو چې منیجر دې نه ګوري څه که چېرته بیزي نه بس داسې خبرې دي بس الله دې وکړي چې ټول خوشحاله وي شهزاده دې پیله مبارکي درته وایم مننه ټولو کتونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې د نبي مینهوالو ته صرف د یاره ټولو مینهوال دي شهزاده صاحب ووایه که لکه ستا د پیج مینهوالو ته او د ای پی ایل مبارکي ټولو ته یم او ټول نه هیلهمند یو چې موږ د ایشیا کپ دپاره دواګانې وکړو ځکه چې ایشیا کپ هم ډېر زیات ضروري ده او ډېر مهمې لوبې دي اول لوبه موږ سره لکا سره ده بیا بنګلادیش سره ده دوی دواړه نه ګټل ډېر زیات ضروري ده نو ماشاءالله ټیم سپر فټ هم په بیټینګ کې هم په بولینګ کې هم په فیلډینګ کې خو ګرمي ډېره زیاته ده وطنوالو بس دعاګانو کې میا ساتئ نجیب درته وایي ډېر واقعا مو وایي ښه او میسج یې هغه هم چاته ګورو واقعا ډېر وایم والله خبره موږ څه وایو دا هم رانه هېر دي بس خلاصې او شینواري صاحب سوال دي جوړې خراب ده ته نه ځو ډوډۍ دله قربان لاړ بس یا ډوډۍ څه ورک سلامونه نیګه ټولو مینهوالو ته بنډار لګو کو نه بیننډوز راغواړه بنډار بوکو که نه پیسې ورکې پیسې خو نشته درهم به ورکړو 15 درهم د بما باندې راځي دا خو بیا هم د ای پی ایل مبارکي ټولو ته وایم دغه نوي ځوانان دي دا ځوانان دي ټول ځوانان کوم دي وروره ریټایرمنټ ته نږدې شو ځوانان دي فیلحال دا غلي ځوانان دا لا اوسه پورې تذکره ورته نه جوړوله تھینک یو شیزي دغه ځوان ده فیلحال خو ځوان ده نو ټولو ته مبارکي وایم د ای پی ایل واقعا چې یو غټ اقدام ده د کرکټ بورډ ډېر پرې خوشحاله یم او تقریبا 500 نه زیات افغانان لوبغاړي زموږ خیال اخیستل شوي دي الحمدلله نو 550 افغان لوبغاړي اخیستل شوي دي چې یو غټ د افتخار ځای ده دې 550 افغانانو ته به فرانچایز پیسې ورکوي هغه لوبډلې چې کوم بهرنۍ تجارانو اخیستې دي نو هغه پیسې ورکوي
نو هغه د کورنۍ مشکلات، هغه غربت د هغه لوبغاړو کوم چې فامیلي مشکلات لري، نو کېدای شي ډېرو لوبغاړو پکې ښه سي. بالکل چې دا څنګه کور پلان لکه زمونږ میل او بله د پیسو نه غټه خبره نه وي چې دا لوبغاړي به موږ په ټي وي کم کته زمونږ د لوبغاړو دا به هغوی سره په یو ټیم کې لوبه کوي. زیاتره هغه لوبغاړي به ستاسو له کپتانۍ لاندې لوبه کوي، یعنې کریس ګیل شو، مکالم، اینډرو رسل شو. دا موږ دپاره افتخار ځای دی. دا خو کوچز به راځي دی کې بهرني داخلي امپایرز، کوچز، ټرینران، دا به ټول پکې مصروف وي. نو یو غټ اقدام ده د کرکټ بورډ، الله دې وکړي چې کامیاب شي. د ایشیا کپ نه پس شروع کیږي، په دعاګانو کې میاد ساتئ او الله دې وکړي چې هر یو ټیم ښه لوبه پکې وکړي. د ښه لوبو په هیله باندې ډېر میسج را روانې. ټول ته سلامونه، ټولو ته سلامونه، ټول سلامونه دي، ټول ته وعلیکم سلامونه. واقعا چې ډېر لوبغاړي، یو څو لوبغاړي پکې اخیستل شوي نه دي، یو څو نو زیاتره ډېر پکې افغان لوبغاړي پکې وانه شول، ځکه چې په راځي ولم دا پکې داسې ونیسئ چې موږ هم پکې راځو، که زموږ مینهواله وي. یې صبر روټیټ مې کو دا روټیټ صحیح سو بس. او داسې که نه چې کېدای شي نه سمي هلته مو خلک ورته سرونه کاږه بس موبایل د کوک کې ځان ته نه هغه شانه موږ راتلی شو. شپږ زره خلکو یې سر تاو کړ. داسې اوره ولا نه بي دغه شی خو ما خوري بیا کوم شی داسې ته به خلکو سر تاو کړو بېچارهګانو باندې. زه بېرته پیسې ده که نه سیده یې که موږ پکې راوله که نه ځان ته یې نیولې. صحیح سو اوس اوس هم صحیح شو. پلان مې خراب شوي دغسې بس څنګه لایب شوی نن خیر خو دی وروره. والله هسې لازم قرآن که منیجر خو ولیدی او دنه خبر شو که نه. سر مې درد مړه راځه چې بنټور وړو څورې میسج شي. سلامونه نیکې هیلې تا ته، شینواري صاحب ته، محمد دی صاحب ته، بل څه شو ته، راشد ته، دیاله ته ککړي چې جوړ او روغ اوسي مه خرابېږي. ډېره زیاته مننه وروره. جمعه هلال صاحب ښه دعا به درته وکړو، خدای جلاله بوله مشل نه خلاص کا. ولې ظالمه یو خو مونږ افغانانو ټول عمر خپل مشران نه اشرف غني پرېږدو، نه کرزی پرېږدو، نه یو وزیر پرېږدو. د مونږ ور اخر د څوک خوښېږي دا راته ووایي. شهزاده زمونږ د افغانانو الله متاو دا شی متاو زه نه تاوم دا زمونږ د افغانانو د مشران بالکل نه خوښېږي. دا ولې که هر یو څوک کار یو مشري که نه زمونږ مشران نه شو همداسې که شران ښه وکړي بیا به سبا کنځاګان دا الله دې بس ټولو ته دې نیکې هدایت وکړي. الله دې ته نیکې هدایت وکړي. که هدایت نه کېږي نور بیا خپله ښه پوهېږي پوه شئ. زمونږ همدا مشران دي چې دا کرکټ یې دغه ځای ته راورسو. بله خبره چې هغه کوم لوبغاړي نه اخیستل شوي به الله دې وکړي هغه را روان سیزن کې دې کې هم چانس شته. ولې که څه لوبغاړي دغه شي خدای مکه که څوک انفټ شي انجري شي تا هغه ریپلیس کوی شي اني ټایم. دا خو دغه دی څوک هم داسې نه شي ویلی چې زه به روغ یم. دا داسې دوه ورځو نه مریض وم انجري کېدای شي مریضېدی شي داسې کیسې خو راځي که نه. او بل دوبۍ ده اوس او ګرمي ده واقعا چې موږ هم پرې خفه یو چې بعضې لوبغاړي پکې نه دي اخیستل شوي. نو هغه خپله هم پوهېږي چې موږ ولې نه اخیستل شوي. هر یو ټیم خپل کمبینیشن جوړوي چې زه څنګه کمبینیشن جوړ کړم خپل ټیم لپاره د خپل ګټې لپاره. نو په کېدای شي د هغو په کمبینیشن کې د هغوی ځای نه جوړ شي. هغه لوبغاړو باندې بس هغو ته د ښه محنت او هغوی ته خپله هم دی که نه مخلوقه چې موږ ولې نه یو اخیستل شوي. ځان سره د فکر وکړي، محنت دې وکړي، خواري دې وکړي. هغه هر چا ته موږ ته معلوم دي چې یاره ولې نه دي سلیکټ شوي. مه وهئ یار زنګونه مه وهئ. دا شی دا شی دې خوري بیا نو خواري محنت ځای نیسي. الله دې وکړي چې هغه لوبغاړي پکې نه یې اخیستل شوي او په ملي ټیم کې نه یې اخیستل شوي. خواري دې وکړي، محنت دې وکړي. نو انشاءالله را روان ورلډ کپ ده.
نور سیریزونه دي په هغه کې دې ځان به ځای کي بیا را روان لیګ دی هغه کې دې ځان شي زنګونه مو وایي پریز مهرباني وکړه یار خو ګورې که نورو خبرو کولو څه مهمه ده خبره کول والله راشده نو پکې زنګ هم راووایې قربان ښه تو ته خاص کر اګزوی ته دا شی ته راکړه ما ته ښه شهزاد خانه ته پکې څه وایې څه خو نه وایې والله وګي خمس تو خو نه ښکارېږي شی دي کنه ټول کمنټونه پټ کړی ها خلکو ته به نه ښکارم د ښکاري خلکو ته ښکاري خلکو ته ښکاري وعلیکم سلام ټولو اوریدونکو کتونکو ته واره بیا سلامونه ونه کې هله فرحت کریم د دبی نه د وبخا د لندن نه سلامونه راځي کریمه څنګه چل خدای دې راولا ابو بکر شینواری در سمی الله دغه دی واچینګ تا خو پیژنې راشه لیکسپنر دی نه پاس بالر دی نه دی خو زه ګوګلی ماستر یم انکل تا ته ویلی دا انکل بالکل دغه راشد انکل ناشته نه سمی خیمه دا سمی انکل خاش بگیزه شهزاده وکټ شاته انګلیش وای اور موږ به انګلیش کم ځای نه وو ته دغه وګوره یو به انګلیش وای دا وکټ شاته انګلیش وای ولې په پښتو نه پوهېږي ګروپ ته تنګ راغلی چې کوچ راوي شهزاد کال وکم او ما ته کال چیرته کې فرحات دا کال ټیم دی کریم وی کال وکم کریم څوک ده فرحات نه نه ورور ورته زنګ مو یار واره نبی سوی زنګ مو بخرور دا شی بیا مون خوري څنګه شهزاده ای پی ایل ته خوشاله که نه خوشاله ای پی ایل ته ډیر خوشاله مو د خوشاله زیداله چې زمونږ ځوان لوبغاړي و دوی کې هم څه زده کي او هم څه 100 روپۍ وګټي چې بیچارهګان د کال سر کرکټ کوي نو د ای پی ایل چې هر کال کېږي نو هر لوبغاړی به دومره پیسې ګټي چې الله تعالی به د هغوی کور روان کړي نو هغوی به بل کار نه کوي د هغوی به ټول فوکس کرکټ دی او په دې کې به موږ ته د افغانستان ځوان لوبغاړي موږ ته پیدا شي دا یو ډېر ښه اقدام دی زما په خیال باندې راشده د پیسو نه ډېر زیات ضروري یو ایکسپیرینس انټرنیشنل ایکسپیرینس څنګه چې ګوره ما تا خو ډېرو لیګو کې لوبه وکړه اکثره چې موږ څومره غټو لوبغاړو سره لوبه کوو نو د موږ همغه تجربه زیاتېږي نو ته څنګه وایې چې د موږ ډومېسټک لوبغاړي چې دي څومره تجربه به واخلي د لوبغاړو د غټو لوبغاړو نه چې کوم د خارجي لوبغاړي موږ زه خو نظر ودرېږه یو منټ راشد دا کالونه موږ ورو وبخئ بیا به دا خبرې ختمې کړو تاسو ټلیفونونه کوئ نو او که نه دا خو بده خبره نه به خوړو راشده بالکل لکه نبی که ته وګورې که نه چې کله نوم دا لیګونه شروع شوي دي هغې نه وروسته ډېر ځوانان راغلي خپل ملي لوبډلو ته خاص کر که آی پی ایل کې وګورې انډیا ټیم اوس یې وګورې نو ډېر تغییر پکې راغلی هغې مین وجه همدا ده چې هغوی زیاتره لوبغاړي د آی پی ایل څخه راخیستل شوي دي همدغسې که بي پي ایل وګوري بنګلادیش پریمیر لیګ هغوی نه هم ځوانان د بي پي ایل نه راخیستل شوي دي او په خپل ملي لوبډله کې لوبېږي نو زمونږ کرکټ بورډ هم دا یو ښه قدم اوچت کړی چې تر څو هغه نوو ځوانانو ته تنکي ځوانانو ته یو زمینه برابره کړي تر څو وکولی شي که هغوی ملي لوبډلې ته هم رانه شي نو دوی بیا کولی شي چې هغه انټرنیشنل لوبغاړو سره په یو ځای ولوبېږي هغه انټرنیشنل کوچ سره یو ځای کیمپونه وکړي میچونو کې یو سره ایکسپیرینس شیر کړي نو دا زما په خیال زما په نظر ځوانانو دپاره ځوان لوبغاړو دپاره ډېر یو غټ چانس دی تر څو کولی شي هغوی خپل استعداد وښایي همدې لیګ کې که استعداد وښایي نو دوی بیا کولی شي چې دغسې نورو لیګونو ته هم تللی شي ځکه چې په هغه کوچز راشي هغه نورو لیګونو کې چې کوچینګ ترسره کوي هغه کوچز دا لوبغاړي وګوري که ښه هم نه ځلیږي نو هغه لوبغاړي ټیلنټ وګوري نو بیا کولی شي چې په نورو خارجي فرانچایزز کې لیګز کې هم لوبې ترسره کړي خو دا یو څو ورځې کېږي سوشل میډیا کې زه ګورم که نه چې ډېر انتقادونه په هغه 5 میزو باندې هم کېږي چې یاره دا دوی ته کرکټ بورډ ویلي دي چې یاره دا لوبغاړی واخله دا لوبغاړی واخله او دا مه اخله یاره که دغه 18 کاله کېږي کرکټ کوم افغانستان لپاره چې ما د پلار خپل پلار نه ده منلی چې خپل وروره خپل لمسی پکې واخله راته ویلي دي خو ما ورته ویل ملاکه وا خو به اخلمه زه خو میدان کې بیټ او بال د هغه په لاس کې ده زما په لاس کې نه ده خو ما چې خپل وروره لا اوسه پرې نه ده اخیستی نو زه به څنګه داسې ټیم جوړوم چې هغه زما په ګټه نه وي او یو سفارش به زه اخلم د بل چا په دا ټول عمر کې به زه نه وکړم او نه مې کړې ده او نه دا زما ضمیر مني
او داسې به همداسې ځوان زما په خیال به دا نور لوبډلې به همداسې دي. راشد هم په میز یو ناست و، شهزاد هم ناست و په یو میز باندې. نو زه نه وایم بالکل نبی صحیح خبره دی وکړه. لکه لوبډلې چې کومې انتخاب شوي دي په دې کې لکه زه څه وایم که موږ ته چا په دې په اړه ویلي یا که زما لوبډله نبي وګورې نو 98% چې دا زما لوبډله د هغه لوبډله کومه شپږیزه کې ما سره وله، همدا ځوانانو چې ما شپږیزه وګټله. همدې خاطر ما لکه حضرت زازی وګورې، همدغسې جاوید احمدي وګورې، مسلم موسی، شاهد کمال، ما سره 80% 90% هغه لوبغاړي دي چې ما سره شپږیزه کې لوبېدلي دي. صرف او صرف 2 لوبغاړي ما نه لاړل، نجیب زادران او رحمت شاه. هلته ما سره بل چانس نه و چې هغوی واخلم، ځکه کټګري کې صرف او صرف ته 3 لوبغاړي اخیستی شي. نو هلته ګیر شولم ځکه چې مجبورا به ما دا 2 لوبغاړي د لاسه ورکړو. خو هر یو ټیم خپل کمبینیشن غواړي چې کمبینیشن جوړ کړم. زه څو الاونډرز واخلم، څو بیټسمنان زه واخلم، څو اوپنران واخلم، څومره سپینران زه ځان ته واخلم. نو هر یو کوچ نه یوازې هلته موږ په میز ناست یو، هلته د ټیم اونر ناست دي، اسسټنټ کوچ موږ سره ناست و، 2-3 نور انران سره نور ناست و، هغه هم ایکسپورټ ول د کرکټرانو. نو هغو موږ ته مشورې پکې راکولې، د هغوی به دې څه مشورې منلې؟ بالکل به یې منلې. زه خو خیر کپتان نه وم، خو زه بیا هم په میز ناست وم، په میز ناست وم، خو ما هم څومره مشورې ورکړي د هغه لوبغاړو مشورې مې ورکړې وې. راشده تاسو خو خیر نه وي مصروفه وئ، چېرته خدای خبر شي چېرته وئ. خو ما هغه لوبغاړي هغسې کوم چې ما سره اوس په دغه ون ډے یعنې 500 ورځې کې وکړه. ته ګورې سمیع الله شینواري به ما څنګه نه هغه 192 رنزونه یې وکړه. عظمت زما مین بیټسمین و، آلراونډر و، دا رقم پاتې شو صاحب طاهر عادل. نو زما خو ما هغه لوبغاړي اخیستي دي چې کوم ما سره اوس په دغه ټورنمنټ کې ول. ما نه هم یو څو لوبغاړي خپل پاتې شول، بخښنه غواړم. خو زه ښه چې نورو ټیمو ته لاړو در باندې خوشحاله یم او ډېره مننه کوم د نورو خلکو هم چې ما سره میچ کې ناست ول، خبره یې ومنله. ډېرې زیاتې میسج را روانې دي ورونو، هر یو میسج نه ویلی سم، بس ټولو ته سلامونه یې. کیدای شي ګیلې شته، ډېرې شته، ولې نه شته؟ ټول افغانستان کې ګیله ده وروره. یو سړی هم سل پوره نه دی وروره، پوره والله که سل پسله یو هم پوره یې څوک والله کې پوره کې ښه. موږ به چې کوم لوبغاړی هغه څو چې ټک به شوری یا به نبي جیب کو یا راشد یا اصغر چې یا به دي هغه څو موږ به دې جیب کړو. زه پوهېدلم چې تا هغه لوبغاړو ته خړه کړي چې څوک ما سره شپږیزه کې ولو، ځکه چې ما صرف نجیب د هغې کې دغه کړی، خو ما خپل ټول هغه لوبغاړي واخیست چې ما ته د ټورنمنټ فاینل ته لوبغاړي ځان لاړ. ما خپله که وګورې ما یو لوبغاړی هم داسې راسره نشته شی دی چې ما شپږیزې نه علاوه اخیست. یو صرف شوکت زمان ما اخیستی و، هغه ما سره شپږیزه کې نه ولو. همدغسې یو 2 لوبغاړي نور وو چې شپږیزه کې ما سره نه وو. که وګورو نبي څو ورځې وخت مخکې تا یادونه م وکړه، سوشل میډیا کې خبرې روانې دي چې دا سلیکشن لوبغاړو نه ده کړی، دا سلیکشن اونرانو نه ده کړی، دا سلیکشن کرکټ بورډ کړی دی. نو په دې خبره به موږ باید نیوی وکړو، ځکه چې دا سلیکشن صرف او صرف موږ کړی. موږ ته پته ده، موږ په میزونو ناست وو او نبي ته هم پوهېدلې 17 کاله دی کرکټ کړی، شهزاد هم همداسې، ما هم. زه به خپل لوبډلې ته ګورم، که زه به د نورو خبرې اورېدلو ته زه باید هغه لوبډله سلیکټ کړم چې کوم زما په میچ کې پکار دی. سبا خو به زه ټوله دنیا ما ګوري، ټوله دنیا ما ګوري چې راشد دا د راشد لوبډله ده. نو چې ما سره لوبډله ښه نه وي، ما سره ځوانان ښه نه وي، نو زه خو بیا میچ نشم ګټلی، زه خو بیا لیګ نشم ګټلی. زه خو به خپل لیګ ته هم ګورم، خپل لوبډلې ته، خپل اونر ته هم ګورم چې زما یو اونر دومره مصرف کا او زه بیا ورته یو غلط لوبغاړی انټروډیوس کړم چې دا لوبغاړی واخله او دا ما اخله. دا خو بالکل نه ارزي چې زه پیسې غلط استعمال. ستا ضمیر یې مني؟ ما ضمیر خو بیخي نه مني. ستا ضمیر یې جلال آباد کې نمونې چې کوم دی اخیستی دی. که وګورې نو بله خبره نه وي، بله خبره چې زمونږ دا APL په دومره کم وخت کې مونږ یو کال نه پوره کېږي چې مونږ فل ممبرشپ اخیستل شوی، یو کال نه پوره کېږي او مونږ خپل لیګ لانچ کړو APL. که ساوت افریقا وګورې، آسټرالیا وګورې، هغوی بګ بیش دی، هغه خپل لیګ یې نه دی، هغه ډومسټیک کې راځي. که انګلینډ وګورې هغوی لیګ نشته، که سریلانکا وګورې هغوی خپل لیګ نشته. ولې نشته؟ څوک شته نه دی چې هغه لیګ پرمختګ بوځي.
خو راځئ چې د کوشش وکړو چې د خپل لیګ کامیاب کو دنیا ته وښیو چې موږ هم کولی شو خپل لیګ څنګه چې راشد ویلې چې ساوث افریقا 2 وارې دا رقم کوشش وکړو ناکام شو سریلنکا یو ځل وکړو بیا ناکام شو انګلینډ لا اوس خپل لیګ نه لري استرالیا لا اوس خپل لیګ نه لري نیوزیلینډ لا اوس خپل لیګ نه لري نو راځي افغانانو سره یو ځای شو دا خپل لیګ کامیاب کو او هغه زموږ مشران کوم چې په حکومت کې یا په دولتي چوکیو کې دي هغو ته درخواست کوم چې خپل دولتي کارونه په مخ بوځئ کرکټ موږ ته پرېږدئ کرکټ هم چېرته هم چې ته را رسولې ده کوشش کوو چې دې نه نور هم مخکې ورسو د دنیا په ټاپ 5 کې درته ټیم راولو موږ خپل کوشش کوو او کوشش هم کړی ده خپل همت هم کړی ده او ښودلی هم د دنیا ته نه تنه افغانستان ته موږ ټوله دنیا ته ښودلی چې زموږ څنګه کرکټ چېرته روان ده نه به کرکټ تباه کېږي چې لاسوهنه پکې ونه شي الله دې وکړي چې نور هم پرمختګ وکړو موږ موږ پسې 15 کسان موږ پسې خیریه کوي که نه خو 15 اتیا موږ پسې دواګانې هم کوي دا مو وایي چې تاسو دواګانې ډېرې دي دواګانې ډېرې دي موږ خو داسې موږ تاسو که وګورئ چې موږ کوالیفاینګ راوند نه څنګه راووتو د زیمبابوې نه که نه په قرآن چې دا خو خلکو دواګانې وي دا خلک به ډېر خبرې وکړي آی پي ایل او افغانستان شهزاد او اصغر پسې دا کیسو موږ ته لږ پرېږده ما که نه چې کله زه جذباتي شم ته مې نه وکړي کچا لاره به بود کچاګي بود لورا وسو بابا نو دا ټول ستاسو دواګانې دي او موږ به هغه کار نه کوو چې د وطن پکې بې عزتي د وطن پکې بدنامي وکړي په دې آی پي ایل کې موږ دا سپورټ کوي چې موږ خپل وطن خلک موږ سپورټ نه کوي موږ به څوک سپورټ کوي دوی سپورټ موږ ته پکار دی تر څو کولی شو د آی پي ایل یو سر ته ورسېږي ځکه چې اول کال دی نو په دې کې موږ ته خپل هیوادوالو سپورټ پکار دی ډېر ضروري سو کو دوی سپورټ موږ سره نه وي که دوی منفي خبرې نو موږ هم بیا نه شو کولی چې دا خپل لیک بالکل میدانو ته دې راشي میدان ته دې راشي نړۍ ته دې وښایي چې دغه افغانستان دی که بیرون یې وکړي که خپل وطن کې وکړي موږ سپورټ ورسره دی او موږ به تشویق کوو خپل لوبغاړي همدغسې بهرني لوبغاړي هم راځي چې هغوی ته هم دا معلومات وشي افغانستان د کوم هیواد د کوم خلک چې دي کوم مینوال دي د دوی کرکټ څومره خوښیږي ځکه چې که وګورې په هر 2 ورځې وروسته چاودنه کېږي په هره سیمه کې کېږي نو خلکو ته همدغه نیوز ورځي که نړیوال لوبغاړي هم دي باید موږ د سپورټ په د لارې موږ دوی ته وښایو چې موږ څومره پرامنه خلک یو موږ امن خوښو موږ سپورټس خوښو نو موږ ته د دوی ملاتړ پکار دی او انشاءالله ملاتړ به موږ کوي او زموږ هر وخت کړی دی او شهزاد څنګه مثال ورکوي مثال څه وایي شهزاد چې کوالیفاینګ راوند مثال ورکړي چې موږ صحیح خبره ده 99% بیخي چانس نه ولو چې موږ کوالیفای وکړو په همدغه د مینوالو دعاګانې وي دومره میسجونه ماته راغلي دي چې موږ نن ختمونه وکړل نن دومره روزې نیولې دي قسم په خدای چې کله به زما د خلکو خبرې به مې واورېدلې او د خلکو هغه مینه مې ولیدله نو زما په زړه کې بیخي دا راتلل نه چې موږ به د دې ورلډ کپ څخه پاتې کېږو نو دې خلکو دعاګانې دي باید د دې موږ په همدغه لیګ کې هم هر ځای کې دعا کوو صرف لیګ کې نه چې موږ ګرځو موږ ته بیا هم دوا کوي چې دونه غورځي خپل مونږ ورته موږ افغانستان د بار لوبګ او بل خبر د 2-3 کسانو په خبرو باندې مزي چې څوک خیره کې دا کوشش کوي دوا کوي د موږ استاد دا یو ټیم دی یو افغانستان دی دا یو کرکټ دی چې افغانستان ته خوشحالي راوړي نن څومره ګرمي کې منډلې والے 47 ګرمي کې موږ وسه ګرمي کې 3 سره ما لیدل نه بس دې چې من لومدا 15 سره یو خوشپک سره د تاسو لګ ډیر زه یو نه زه لګرنګ مره خراب کو ډیر مې شوی و بیا منیجر صاحب ته سبا ویو چې شټونه بدل کو زه ډیر خراب کړم نه ولې شټونه اور مې اغشت ور مې اغشت شیدوار ور مې واغشت نو ما خبره د ور مې واغشت سمي او بس بيدوالو هر یو لوبغاړی خپل زبا یو هغه درکمه چې هر یو لوبغاړی زه اوس خپل منیجر لرم یعنی زما څومره کارونه چې دغه
پر مخ وړي یعنی څومره لیګو کې زه لوبه کومه شهزاد ته هم خپل ایجنټ لري بالکل لرم ریچارډ نومیږي په انګلند کې دی انګریز دی زموږ رښتیا یو دی دبا ته یو منیجر ده نو هغه هم هر یو لیګ کې چې موږ لوبه کوو هغه خپل څومره کانټریکټ چې موږ ته وکړي نو هغه 10% یا 7% موږ نه اخلي پیسې نو دا هر یو لوبغاړی خپل منیجر لري خپل کارونه ځکه چې موږ خپل کرکټ کې مصروف یو نو په د نورو کارونه چې څومره دي د ویزي کارونه دي ټیکټو کارونه دي هوټلینګ او د هر څه څومره چې دي کنه هغه پر مخ هغه د موږ منیجر وړي موږ نه وړو نو صرف زموږ ته کوم چې کار اخر کې پاتې شي یا څه مشکل موږ ته یو میسج راکړي دا مشکل دا کار وشو دا داسې شو نو هغه خپل ټول کارونه هغه هم خپل کرکټ ته توجه زیاتوي نو کرکټ خپل کوو نو هر څه نو ځکه چې هر یو لوبغاړی خپل مجیب زدران خپل لري نورعلي زدران لري شاپوري لري سمیع الله شینواری ټول هر یو لوبغاړی لري دا راشد لري راشد دومره منیجر به دومره پیسې قسم ته وړي ته ورته ګوره د خو بیا هم غټې غټې کانټري کې چې کله نبی متاو کنا یو انټرنیشنل لوبغاړی شي نو هغه باید خپل ایجنټ ولري هغه باید خپل منیجر ولري تر څو هغه وکولی شي چې د لپاره نور لیګونو کې خبرې وکړي د چې لیګ کې خبره وشي دله دا پیسې څوک راوباسي د ټیکټ به څوک کوي د ویزې لوبغاړی به دې بدې ښکاري چې دا خبرې لوبغاړی هیڅ کله ما په دا یو ثرډ پارټي باید انوالو وي دریم هر ځای کې شته دی زه چې اوس استرالیا ته ځم زه چې اوس آی پی ایل ته ځم زما هیڅ نه څوک نه دي خبر ما ایجنټ خبرې او هغه پوه شه ویزا یې پوه شه کار یې پوه شه زما ټیکټ پوه شه هر څه ما ته هغه کې زه سبا یو کار وران شي نو زه بیا اونر نه رانیسم زه بیا ټیم کوچ نه رانیسم چې زما دا کار ولې وران شو زه بیا خپل منیجر ته وایم چې منیجر صاحب ما دا کار داسې شولو ولې داسې شولو نو ما منیجر بیا هغوی سره اړیکې نیسي همداسې په لیګونو کې مې که آی پی ایل کې وګورې که په بګ بیش کې وګورې که په سی پی ایل کې وګورې د هغې چې کوم ډومسټک پلیران دي داخلي لوبغاړي هغوی خو د انټرنیشنل ایجنټ نه لري که نه هغوی انټرنیشنل منیجر نه لري نه چا سره اړیکې چې هغوی کوم لارې ورشي هغوی سره کنټریکټ ساین کړي هغو دپاره بیا یو خپل ډومسټک چې کوم داخلي منیجر یې هغه بیا کولی شي چې هغوی دپاره دغه منیجر ساین کړي یا یو کس یا یو داسې کس چې هغه ټیمونو سره هغه سره هغه پلیر پورې ده هغه پلیر پوهېږي چې چا من اعتمادي یم تا چا سره کړی ده ولا مونږ دې خپل منیجر سره شیراغام کار سره کړی الله دې ول اجر ورکړي قسم دې ډېرې منډې راته والی دي الله دې اجر ورکړي ملي ټیم د پاره موالی دي دانه سے صرف موږ د پاره والی دي هغه خو موږ ته پته تا ته پته شهزاد ته پته نبی ته خو بالکل دغه زیات تر خلک د سری چې زم پوهیږم چې پته نه پوهیږي چې دوی کمیشن اخلي دا کمیشن نه دا د دنیا هر یو سړی دا کار کوي کته ورسو کو دلته کې دلالان وای سو کو د کمیشن کار وای سو کو د ایجنټ وای سو کو د سوي نو داسې د هر یو د غینو خدای لپاره د په خلکو الزامونه مه لګوئ زمام همکار صاحب سره ګوره زما کار په مخ وړي داخلي ټول داخلي ټول همکار صاحب مالدار شي دی واره ټول منیجر دی دا لیګ چې دا داخلي ده نو دې کې بارنۍ زما بارنۍ منیجر پکې کار نه کوي سي نو په دې وجه باندې ما خپل کار همکار ته ورکړی ده ما څومره کارونه چې دي فرانچایز سره چې د کوم چې ټیم اخیستی هغه پرمختګ سره ولي نو ګوره دا اوس مونږ کوم ای پی ایل لیګ چې دا خو اوس مونږ نه پیژنو نه کرکټ بورډ پیژني نو مونږ ځکه همکار هغه کړی چې هغه هم په مخ وړي هغه ټیکټ راته کوي دا پیسې به دې راته وباسي اکاونټ د ډیټیلز به دي او مونږ خو هېڅ کار نه مونږ به تیار په چوکۍ ورته ناست یو بس هغه ټول کارونه به همکار کوي او کنه منیجر صاحب خو وانډیواله ګپ هم وړو په اخر کې به زه سړی وګی دا رګي په بس دواګانو کې میاد ساتئ ډېر زیات ځکه چې ایشیا کپ را روان ده او ډېر زیاتې مهمې لوبې دي لږ نه د حد نه زیاته له ای پی ایل نه هم زیاتې مهمې لوبې دي ګوره په هیر هم نه کې دواګانو کې او ګوره د خدای ظالمانو ترا کوي کنه تاسو راشي تاسو ویل زه به په اخر کې د دې ای پی ایل مبارکي ټولو هیوادوالو ته ټول د کرکټ بورډ کارکونکو ته وایم دومره غټ ستر قدم یې په واخیسته خاص کر د سی او څخه چیرمن څخه
ډیره زیاته مننه چې په دومره کم وخت کې دومره غټ اچیومنټ دغسې فرانچایزز پیدا کول، هغې دپاره ټیمونه خرڅول، دغسې یو پروګرام جوړول. شیزې تا خو پخپله مو کتل چې APL اکشن څومره خوندور اکشن و، اکشن یې دومره زور سیټ اپ هر څه چې چا کتلي وی خلکو ویل چې دا IPL دی که APL دی، په قرآن کاپچینو هم پکې ملاوي دومره خوند یې کولو. نو دې څخه ډېره زیاته مننه چې کریم صادق وعلیکم سلام. کریم صادق دا اوریجنل دی او که نه بل څوک دی؟ کریم صادق دا اوریجنل دی. او کریم لاله سلامونه نیکی هیلې انشاءالله ځان تیار ساته APL دپاره انشاءالله چې ښه بیټینګ پکې وګې خو داسې یم لکه دغه جو امریکا ننډوز راغواړي راشده نو خو ستا مېلمانه ظالمه. بس مینوالو بس موږ به هم ځو ډوډۍ ته وګیو که نه. بس دعاګانه کې میاد ساتئ. ټولو ته سلامونه، احترامات ګپ هم ولګول نبي او ګپ هم ډېر زیات ولګو. څوک چې خبر شوي رښتیا نه یې که نه، داسې ډېر خلک شته چې هغه ډېر زر خفه کېږي. الله دې هغوی د بلې لارې خوشحاله کړي. بس کمې لارې مطلب چې کوم بله شپږیزې ورته وهو ویکټې به داخلو په هغې خوشحالي. والا دا صحیح. خدای پامان، سلامونه ټولو ته. انشاءالله به بیا سره کله ملاویږي. بیا به